ننګرهار ښار ګلفروشۍ کوڅه او مخ په تلاشي چوک روان یو. څنګه ګرمي دې کېږي که نه؟ نه سولر شته نه پکه شته او دلته خو باد هم نه وي. ماښامي کې پته لګېږي څو پاتې کېږي څو نه پاتې. یخ دي یخې اوبه مو ورته راوړي دي وروره وهل دي. بوره زیات دی خو موږ دلته زیاتره خلک شکر یي نو دې د خاطر لږه کم استعمالوو پکې. کیلو خرڅو په 10 روپۍ، چارک خرڅو 50 روپۍ، 40 روپۍ. بس څوک ډېر کلک وایي نه مې دولت نه مې دنیا پکار ده او زما د خپلې مور دعا پکار ده. دا خو بس د لندن سم نه پرتله کوو. دا یو چوکې تالاشۍ هو یخ دي یخې اوبه مو ورته راوړي دي وروره وهل دي. ورا چې کې شته دی او چې ځان وزګار ګرځي نو نشته دی. اوبه ډېرې، هوا یخه ده، ښایسته موسم یې بس او سبزي پکې ښه کېږي، فصل پکې ښه کېږي. ولایتونه خو راته ټول ګران دي خو دا ننګرهار شی دا به خاص دی. بس د هره ورځ دا د 3.5 په 4 په 15 په الوچې راوړم. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، نیکې هیلې، قدرمنو مینوالو، ستړي مه شئ او وخت مو په خیر. ننګرهار ښار ګلفروشۍ کوڅه او مخ په تلاشي چوک روان یو. نن په ننګرهار کې 44 درجې ګرمي ده. دومره ګرمي چې مثلا ملدلې نه وه تر اوسه. ډیره زیاته ګرمي ده. دلته به د قدرمنو هیوادوالو سره غږیږو او له دوی سره به خبرې اترې لرو چې په دې ګرمۍ کې روزګار څه ډول دی او ژوند څنګه تېرېږي. تاسو راځئ له خیره له همدې ځایه به یې پیل کړو او د سره به خبرې وکړو. استاده ستړی مه شې. جوړ په خیر څنګه وروره ښه؟ ډېره مننه. کینو که همداسې ولاړ درېږو؟ صحیح وو. څنګه الحمدلله خیر. ځان خو معرفي کړه لیدونکو ته. نوم مې عثمان دی، د کونړ ولایت یم. عثمان جان، نن 44 درجې ګرمي د ننګرهار کې. څنګه ګرمي دې کېږي که نه؟ نه سولر شته نه پکه شته او دلته خو باد هم نه وي. بس څه وګوره مجبوري ده. له مجبورۍ؟ هو د مجبورۍ. سودا وي څنګه دی؟ سودا یې ښه دی، شکر دی، ګزاره کېږي. نن دې څومره سودا کړې؟ نن خو به شوي 2-3 زره به شوي. 2-3 زره؟ په دې 2-3 زره کې به څو درته پاتې شوي وي؟ 400-500 به پاتې. 400-500. نو دا چې هره ورځ دغسې وي دا تقریبا نیمه ورځ پاتې ده. فکر وکړه د ورځې به 800 افغانۍ ګټې. په 800 افغانیو یعنې د میاشتې تقریبا د 20,000 نه پورته دي. له دې نه که یو څو روپۍ را دې خوا کې یو ځان ته یو کولر واخلې صحت به دې هم ښه وي. ولې نه، ښه خبره ده، خو د ښاروالۍ د مشکلات یې نشو لګولی. ته وایې چې بیا به زه کولر په شا کوم او که دوکان به په شا کوم. ښه څه پلوري دلته؟ څه دي؟ بس دا سامانونه دي، جیکونه دي، ګیلاسونه دي، دا د کور ضرورت سامانونه دي. د کور ضرورت سامانونه دي. څومره پیسې دلته مصرفي کړي؟ یاره یو 10,000 افغانۍ به وي. 10,000 افغانۍ. څومره په دې وګټې؟ دې باندې د ورځې دا 800 ګټو. 800. څومره وخت بیا دلته مال لوي؟ بس سهار کې لګو وروره او بس ماښام کې بیا ځو. ماخوستنه د 8-9 پوره کار کوم. ښه، ډېر ښه دی. بیا په دې شیانو کې کوم شی ډېر خرڅېږي؟ دا جیکونه ډېر خرڅېږي، ګرمي ده که نه، ګیلاسونه، شملو، کاسې، دا سامان ډېر خرڅېږي. جیکونه ډېر خرڅېږي. پلاستیکي دی که اوسپنۍ هم لري؟ نه اوسپنۍ نه لري، پلاستیکي دي ټول. ټول پلاستیکي دي. ښه، دا په څو خرڅه یو دانه؟ دا بس 100 او 100 او 1.5. څو درته راځي؟ بس دانه کې 20 روپۍ 10 ګټو. 10 قیمت یې ونه وایه 10 روپۍ ګټي؟ نه او دې نه ډېرې پرې نه ګټو ځکه سړک سر دی، کرایي راپسې نشته. دا څنګه تاسو 10 ګټئ چې څوک درته راسي جګ درنه پوښتنه وکړي چې دا جګ په څو دی، تاسو ورته 200 ښیاست، درته 100 ښیي، اخر سره جوړ شي په 100. نو بیا دا څنګه ته 100 پکې ګټې چې هلته دې 200 ښودلي؟ نه خبره نشته که نه. موږ چې بس معلومه ګټه 20 روپۍ پکې ګټو. بس د دوکان ارزانه دوکان کې دا یو جګ دی، دا په 2.5 ورکوي. دا جګ په 2.5 موږ یو سلاتیا ورکو په 1.5 لازم خپله.
دیش په ګټو په 120 ورکو دا داسې په ځمکه چې وولې په څو ځلو به مات شي یاره ماتیږي ولې نه څو ځلې معده کېږي نو څو ځلو چې داسې وولم یو دفعه ولې بس ماتیږي دا خو نازکه دی ښه والا نازک دی بل واخله بل وغورځوه نه بل خو نه غورځوم دغه مې ټرای کوه دا په څو دی دا 130 یو سلاتیا اخري ریټ اخري بس 120 ورکو یو سلاویا او څو پکې ګټې 100 روپۍ په 150 درته راغلی د دې هغه کوم ځای کې چې دا دوی راوړي هغه ځای ته پسې ورځو چې دته څو خرڅ کړي دته په څو ورکړي او د څو پلوري روزګار نه خوشاله او روزګار نه شکر دی الحمدلله افغانستان څلور دیش ولایت دی او په دې څلور دیش ولایتو کې چې وګرځي نو تر ډیره بریده پورې دغه د ننګرهار ګرمي چې دا ډیره زیاته ده او تم هم دلته کار او روزګار کوي په اصطلاح وایي چېرته چې اوسې پخوی به د هغو اوسې دلته بلد شوی هم وي او دا د خاپوړ وطن دی دلته راسر شوی کوم ولایت ډېر در باندې ګران دی ولایتونه خو راته ټول ګران دي خو د ننګرهار شی دا به خاص دی سره د دومره ګرمۍ ولایتونه کې او ډېر ښکلاګانې هم لري منظرې لري ښه ځای دی یعنې نه اورېده دې ولایت نه نه دا خو بس خاصو کې خاص دی سره د دومره ګرمۍ او یا ننګرهار په ګران دی هغه ملا بسمیل وایي سره د دومره ډېر یا شوکۍ ملا بسمیله په ښکلو کې اوس هم بې اعتباره غوندي و دی سره له دومره ګرمۍ اوس هم ننګرهار په د ګران دی ځکه خاپوړ یې کړي که نه همدلته هم خاپوړ یې کړي ښه دغه د ننګرهار یو چوک په له څه سره پرتله کې دا خو بس د لندن سم نه پرتله کوو دا یو چوک یې تالاشۍ د ننګرهار یو تلاشۍ چوک که نورم دا ټول ځایونه خو په دې ننګرهار کې بیا کومه سا ډېره در باندې ګرانه ده دا مخابراتو چوک مخابراتو چوک ځکه ګرم دی ډېره مننه خیر اوسي کور آباد ښه مخته ځو او له هیوادوالو سره به خبرې اترې کوو تاسو تر وروستیه پاتې شئ تلاشي چوک ته ورنږدې یو هملته به له هیوادوالو سره خبرې اترې وکړو له موږ سره پاتې شئ بیا هم ستړي مه شئ تلاشي چوک ته راغلي یو او دلته به له هیوادوالو سره خبرې اترې کوو ما مخکې یادوري درته وکړه 40 درجې ګرمي ده خورا زیاته ګرمي ده او په ننګرهار کې بیا شمال هم نسته تب هم ورسره یو ځای بیا نو بیخي حساب کېږي ګرمۍ سم تنور یې راخیستی نو دلته بل دې استاد سره وغږېږو فکر کوم زردالو دی او زردالو زموږ تاسې د هیواد خپله میوه ده تازه میوه ده سلامونه استاده وعلیکم السلام څنګه یې شکر د خپله طبیعت دې ښه ده الله رحم لیدونکو ته خو ځان معرفي کړه نوم مې سید ساجد دی او د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اوسېدونکی اوس فلحال په ننګرهار کې ځو ساجد څنګه یې شکر د خپله طبیعت دې څنګه الله رحم وخت تېري ښه ده خیر دې ګرمي کې ولاړې دا ښه دی لږ سوری خو دې ځان ته جوړ کړی خو به ځان ته جوړه نن ډېره ګرمي نه ده ډېره ده زردالو پلورې ښه دا خو د خپل هیواد دی د کوم ځای نه راځي دا کابل ایسته شکرپاره او پغمان دې ځای زردالو خلک خوښوي ولې نه ستا خپله شفتالو خوښېږي که زردالو دواړه هم خوښوي دواړه دې خوښېږي ښه څو ده کیلو بس 80 روپۍ ده دا خو به څه نه درنه اخلي نه ته خو به څه نه ډېره ستا په اجازه دې خوا راسه لږ څه رقم چل دی دې ګرمۍ کې دې کوزه هم تړلی دی ګرمي دې نه کېږي همداسې د ګرمۍ د وجه مې اچولی ده ګرمۍ له وجې بیا خو څوک خو پوز نه تړي راپسې لا تاپسي زه خپله مې روان یم ښه سړی داسې په سر باندې یو څه سیوري ته واچوي تا خو بیخي پزه پسې تړلی وه خوله دې تړلی وه هغه اوس مې داسې بند کړ څنګه یې پراخ یم ته دلته څه کوې ما هغه غاړې ریډه ده زردالو ما هم هم زردالو راوړي کوم ځای کې دې ریډه ده هغه غاړې ولاړ تا هم خرڅ کړي که پاتې نه بس پاتې دي ټکه ریډه ده اخته یې او څومره دې ګټلې سهار نه سهار نه بس ماښامي کې پته لګېږي څو پاتې کېږي څو نه پاتې بس درته پته نه لګېږي نه اوس پته نه لګېږي څومره سودا به دې کړي 1000 روپۍ سودا مې کړې څومره راوړئ 100 روپو زردالو راوړئ ولا یو 4 نیم زره روپۍ راوړو بس تر مازدیګره یې سودا کوئ نه بس ماښام اذانو سره چې د شاید ختم شي مازدیګر ختم شي
4000 چې زردالو راوړي په یوې ریډۍ یا په یوې کراچۍ کې تر مازدیګره 2 روپۍ یعنی فیصله که 4000 روپو زردالو راوړي مازدیګر چې حسابي وکړي څو زره یې کړي وي بس دا 3000 3,000 روپۍ شوي بس ماښام سره لږ پاتې ماښام بس بیا خرڅ کړو او ګټي یې د ورځې 200-300 افغانۍ ګټي که ډېرې نه 300 پاتې کېږي ډېره مننه استاد سره به زه خبرې وکړم استاده دا دې نن راوړي وه سودا کړي دي که نه زردالو ماشاءالله لږ غټ دي حلال ته ګرځو خشي پسې خشه خلا خوا کیلو یې په څو خرڅه کیلو اتیا کیلو ډېره خرڅېږي که منه کې ولا خلک کیلو ډېره خوا کیلو ډېر قیمته نه دي 80 روپۍ ولا کم شوي سکال کنه کم شوي که نه او شفتالو څنګه دی شفتالو مو ولا ښه دی ښه دی هغه هم سکال یې لږ ګران دی 2 روپو دې راوړي وه زردالو نن یاره 9 پاکټ او 10 پاکټ دلته تلاشي چوک کې ولاړ یې لکه چې ښار اخوا نه ځې نه خواته نه دغلته روزګار کوې لیدونکو ته به څه پیغام ورکې بس زمونږ پیغام بس نو خپله خواري او غریبي کوئ خپل روزګار خپل روزګار کوئ مننه څه خدمت یو بل کراچۍ والا ولاړ دی دته به هم ورسو دی بیا الوچې پلوري او د سره به هم خبرې اترې وکړو چې د ده روزګار څنګه دی سلامونه استاده سلام علیکم څنګه یې جوړې طبیعت دې ښه ده شکر ده الوچې پلوري هو ولا الوچې وایي زړه تازه کوي دا رښتیا دي ولا ښه خبره ده زړه تازه کوي ګرمي او یخ هم دي یخ هم دي یخې اوبه مو ورته راوړي دي وروره وهي دا باید څنګه یخې کې دا ولا لږ ښې دي لږ یخې دي یخې دي 4-40 درجو ګرمي کې چې داسې یخه الوچه وي نو بیا ډېره جالبه وي دلته ګرمي ډېره زیاته ده ډېره زیاته ده ډېره پرون ډېره ګرمي وه که نه بس دواړه دي نو پرون 4 درجې ګرمي وه پرون لږ ښه وه پرون 2 خوا 2 درجې لږ ګرمي زیاته ده دغه خوا ولایتو کې پرون باران شوی کوم ولایتو کې لکه لغمان کې شوی کونړ کې هم شوی ننګرهار کې باران کېږي کله کله لاک خبر وشکېږي له خیره انشاءالله کېږي ستا نوم څه شی دی نوم مې ساحل دی ساحل سره ما اول خبرې وکړې وروسته مو د نوم پوښتنه وکړه مشکل نشته ورته مشکل نشته یا مخکې یا شاته یا مخکې یا شاته دا کیلو په څو خرڅه دا کیلو خرڅو دا 2 کیلو اویا ورکو دا د کوم ځای راوړي دا خو د کندهاري خو راوړي مارکیټ نه د هر ورځ څونه الوچې راوړي 2 روپو بس دا هر ورځ دا د 3,500 روپو 4,000 روپو 5,000 روپو الوچې راوړم 3,500 4 یا 5,000 او الوچې راوړم 3,500 بیا څومره درته ګټي تر مازدیګره بس ګټي دا 500 3,500 400 600 دا ګټي روزانه همدومره ګټي ډېرې نه راځي نه ډېرې نه ګټي بس کم وخت ډېرې 400 تر 600 دا ډېرې پیسې نه دي بس دینو په دې ګرمۍ کې ولاړو دین هم به ډېرې پاتې شي والا ګرمي نو بیا په رښتیا ګرمي ده موږ یو خپرونې ته چې راوځو نو بیا هڅه دا کوو چې له هېوادوالو سره په صحیح معنا وغږېږو او د دوی غږ تر نورو هېوادوالو ورسوو ځکه دا اولیت دی دا د وطن په اصطلاح باندې ښکلا ده دا د وطن روزګار دی دا د وطن محصولات دي نو په دې خبرې زموږ اولیت دی ښه دا راته ووایه چې کورنۍ به هم تر غاړې او کورنۍ هم تر غاړې ده څومره تقریبا 10 فامیل تر غاړه ده 10 دانې او بل ورور دې هم کار کوي که یوازې ته بل هم کوي هغه کوم کار کوي هغه هم ما سره الوچه خرڅوي زده کړې هم کوي او زده کړم په 10 صنف کې ماشاءالله فرین هم زده کړې هم روزګار دا نو بیا بیخي ښه ده ډېره مننه زموږ لیدونکو ته په پیغام څه ورکړې بس لیدونکو ته به څه پیغام ورکړو پیغام مې دا دی چې ټولو دې سلام ډېره مننه هېوادوال سره مو خبرې وکولې هلته به لږ مخته لاړ شو کیر دی هغه ته به ورشو د کیر مینوال هم په دې ګرمۍ کې ډېر وي او په اصطلاح باندې کیري فکر کوم تر ډېره بریده پورې ګرم دی خو دوی ته به ورسلو دوی سره به خبرې وکړو چې دوی څه وایي کیر ګرم دی یخ دی او روزګار یې څه ډول دی استاد ولاړ دی ده سره به خبرې وکړو سلامونه استاده وعلیکم السلام بخیر علي څنګه الحمدلله خیر دی مستی دي که کیر دواړه دي دواړه هغه مستی دي دا قیر دی مال ته مینوال ته یو خبره وکوله مال دا کیر چې دی یخ دی دا یخ دی که ګرم دا خو دی ورور په ژمي کې ډېر خرڅېږي صحیح ده او چې یخچال کې ږدي یخ نو خو په اور پخېږي دا خو ګرم وي نو ما هم خبره ده ګرمي کړې ده خالي مې تا سره دغه جواب یې همداسې ترلاسه کول غوښتل څه نومېږي ذاکر دا کیر له څه نه پخوئ دا د تازه شیدو نه وروره تازه شیدو تازه و د میخو د میخ شیدو نه تازه د غوا د شیدو نه پخېږي د غوا شیدو نه لا ښه راځي خو موږ د میخ شیدو استعمال وروره ولې بس داسې دلته موږ خلک د میخو په شیدو عادت کړي دي د غوا شیدونه نه خوښوي
کلي اطراف کې بیا خرڅېږي د غوا خرڅېږي. د ورځې ماسته ډېره سودا کېږي که کیر؟ الحمدلله دواړه کېږي. اوس ماسته ډېر کېږي دې وخت کې ځکه چې ګرمي ده خلک تروې وایي شړومبې دغسې کې که نه نو یخ یخ ماسته خلک خوري. څومره کیر پخوئ هره ورځ؟ 12-14 منه وپخوم. 12-14 منه خالي کیر یا د شیدو دومره؟ نه خالي قیر یادونه شیدو خو هغسې شکر دی ډېر وباسو. ښه الحمدلله ډېر وباسو. دغه کوم دغه چې دی په اصطلاح باندې ډوبۍ دا په څو خرڅوي؟ دا په 10 افغانۍ. دا په 10 افغانۍ دوی خرڅوي همدا کیر. او د دوی په وینا چې د میخو په شیدو کې جوړیږي او تر ډېره مینوال هم ډېر لري. ښه څو روپۍ دی دانه؟ کاشوغه اوس پرېږده څه کوې؟ دغه 10 روپۍ دی، د غټې 50 دی، دغه وړوکې په 10 دی، دغه په 20 دی. په دا دومره غټ دکان کې ایله یوه کاشوغه؟ هغسې د ډېر تابعداري وروره. نه خو هلته خو دې ویله چې یوه کاشوغه. نه ما خو ذایقې خو داسې خو به دې ویلي وای چې ته کښېنه چې صحیح کیر در باندې وخوره. ذایقې دپاره اوس خو هلته کمرې ته مخامخ ځکه ښه راکړه یو کاشوغه. دغه د ده خبره به ومنو چې ذایقه یې څنګه ده بیا به یې قضاوت وکړو دغسې. ماشاءالله بیخي عالي ذایقه یې ده. لږ که ووایم چې بوره یې کمه ده؟ بوره خو یې کمه ده. د کیر ټوله کې بوره کمه وي؟ نه بوره زیاته خو موږ دلته زیاتره خلک شکر یي نو دې د خاطر لږه کم استعمالوو پکې. د شکر والا دې نه خوري؟ والله بس خوري نو زړې ورته کېږي. دوی مشتریان دي؟ دا ټول مشتریان دي الحمدلله. د کیر اخي که ماسته؟ ماسته یخ دي. ماسته یخ دي. ماسته مینوال ډېر دي. ماسته مینوال وړي کې ډېرې ژمي کې بیا د قیر مینوال ډېر دي. ربړي شیدې والا هم ستاسو سره دی؟ ربړي موږ سره دی. او بس هغه هغه څنګه دی؟ ښه دی شکر د هغې هم دی چې وړي کې مینوال ډېر دي. ښه ربړي شیدې او خوند هم کوي خلک یخي. خلک یخي او د هغې بیا ډېر سخت مینوال خو هغې کې بیا سخت نه کوم په دې شیانو کې لږ لږ سخت کوم نر غوندې هر کله دی قسمت کې. ښه دا راته وایاستئ چې د ورځې څومره سودا کوئ؟ ورځې دغه 12-13 به کېږي انشاءالله. خلک وایي په وطن کې کار روزګار نشته دا څنګه چل دی؟ ولا چې کې شته دی او چې ځان روزګار ګرځي نو نشته دی. چې نه یې کوې نشته؟ چې نه یې کوې نشته. او چې کوې شته دی. ستاسو خو په اصطلاح باندې روزګار ماشاءالله ښه دی او سودا یې مو کېږي. روزګار خو ښه دی خو بعضې زیاتره داسې خلک دي نسي لږ کار دې ډډه نه لګي نو د هغې دپاره بیا نشته دی او چې لږې ډېرې وګاڼې نو شته دی. لیدونکي دې ویني چې شعر ونه وایه نه دې پرېږدم. راته نه راځي کوم وایه شعر نه راځي دا ورو ډالۍ کېږي. دا هم نه پوهېږي. نه پوهېږي. دا دی دا اول به دې استاد سره ستړي مشي وکړو بیا به یو شعر وایي بیا به پسې ځو. استاده څنګه یې؟ شکر الحمدلله. خپله پیسې حساب یې؟ پیسې حساب دا بقایا ورکوم. دا یې بقایا یې ورکوي او پیسې حسابوي. ده ما ته ویل چې یو شعر به زه درته وایم شعر به ووایي بیا به مخ ته لاړ شو. په دې ګرمۍ کې شعر هم ښه چک لګوي چې یخ شعر یې داسې نه چې ګرم وي لا به مو پسې طبیعت ور خراب کړي. ښه استاده ته یو شعر ووایه. شعر وایم وایي نه مې دولت نه مې دنیا په کار ده او زما د خپلې مور دعا په کار ده. ډېره مننه کور آباد. مننه استاد له تاسو. مننه ژوندی اوسئ. له کیر والا سره مو خبرې وکولې او دې راته وغږېده چې اوس روزګار هم ښه ده او په اصطلاح سودا یې کېږي خو د دوی په وینا چې ربړي شیدې ډېر مینوال خوښوي او ډېر هېوادوال خوښوي. لیدونکو په میوو خو وغږېدلو اوس به دلته په سبزیجاتو وغږېږو چې د دې ریټونه څنګه دي. استاده ستړی مه شې. خیر اوسې مننه. څنګه یې؟ خیمت څنګه یې ورو؟ نوم مبارک. ساحل. ساحل جانه څنګه یې؟ خیمه وخت تېري ښه ده؟ شکر الحمدلله. روزګار څنګه دی؟ شکر الحمدلله. ګرمي سره څنګه یې؟ ښه ده بس تېرېږي. وخت دی تېرېږي. سخته ده که اسانه؟ بس خدای تېری یې که او بس. دا څه دي؟ دا بینډۍ دي یا لیړوګان او دې ته څه وایستی؟ دا توریان دي. توریان او بانجان تور بانجان دي. کیلو یې په څو خرڅاید دی؟ دا کیلو خرڅو په 10 روپۍ چارک خرڅو 50 روپۍ 40 روپۍ بس څوک ډېر کلک 40 روپۍ دا له کوم ځای راځي؟
دا د کامې د تازه د کامې خپل وطن کامې نه راځي د خپل وطن او محصول خپل وطن محصول دی او دا به اوس په اوړي کې ډېر خوړل کېږي او همدغه شی دی نو ګرمي د بانجان څوک دومره نه خوري بس دا توریان دی او بینډۍ دی همدا لیړوګان همدا خلک ډېر خوري توریان په څو خرڅوي توریان چارک 1.5 روپۍ خرڅو چارک وطن 1.5 سبزي ده بس ډېر ارزانه ده ماشاءالله او تور بانجان تور بانجان هم چارک 1.5 روپۍ 1.5 روپۍ او د توریانو او د تور بانجانو ریټ یو رقم دی او بس او لیړوګان جګ دي او لیړوګان لږ جګ دی ځکه خوراک ډېر دی دغه ډېر دی خرڅ ډېر دی بس لږ دا په ننګرهار کې دومره کېږي نه که ښه دي بس ننګرهار هم دا د ننګرهار سبزي ده که نه کامم هم دا د ننګرهار ولسوالي ده بس نو بیا نه په هدف مې دا دی چې په 40 روپۍ کیلو که نه دا چې اوس باغلان ته لاړ شي منې په 160 روپۍ دی بس دا ځکه هلته زراعت ډېر دی مطلب مې دا و چې د هغه ځای نه لږ دلته کمیاب ګوره مثال که نه یو ځای کې اوبه ډېرې که نه هملته زراعت هم ډېر کېږي نظر مې د اوبو نه وویل مال د هغه ځای د زراعت نه لږ کمزوری دی اوبه ډېرې هوا یخه ده ښایسته موسم یې بس او سبزي پکې ښه کېږي فصل پکې ښه کېږي څومره سودا دي کړې اوس ښه شکر دی او 1200 روپۍ سودا هم کړې ده 1200 او تر څو بجو یې دلته د شپې بس دلته شپږ 7 بجو پورې یم بس د 7 بجو 7 بجو نه بس بیا په قلار باندې وم اوس خو امن دی تر څو بجې مشکل نشته او مشکل خو نشته خو بیا هم بس سړی سهار وختي راوځي او ماښامه پورې کار وکړي ستړی کېږي بس نور به راحت ته ځي که نه کور ته به دا زموږ اکثره ځوانان اوس ګرځي دغسې بېکاره او بیا دوی دا خبره کوي چې په وطن کې روزګار نشته روزګار ښه ډېر دی خو چې خلک خپل ځان نه کار واخلي داسې خو نه ده چې بس تا ته به کور ته راځي خواري به کې محنت به کې بیا به یو شی درلاسه تا مننه تا څنګه لاسونه رابډول دې خوا راسه ګرمي ده ښه لاسونه یې داسې رابډول زه یې وډار کړم مال څه کوي بله ګرمي ده نوم دې څه شی دی نوم د قبله ته دلته څه شی کوې زه کاک موچیتوب کوم موچیتوب کوې موچیتوب څنګه دی موچي چپړې کندو نه پوه شولم کار یې څنګه دی ښه دی ښه دی شکر دی اوس خو بارانونه نشته چپړې هم دومره نش کېږي کېږي ولې نه کېږي روزګار مو ښه روان دی شکر دی ګرمي ډېره نه ده ننګرهار کې خلک گزاره کوي گزاره کوي دا وایي چې گزاره کوي نو هغه د گزارې نه که خبره وته بیا به څه کیسه یې بیا نو بیا نه پته نه موږ تاسې کله کله یوه خبره کوئ دا خو یې مسکا ده چې خندا ویله څنګه دا یې ګزاره ده که د ګزارې نه مسله واوښته بیا نو کډې باره وو مجبوره یو نو روزګار دې ښه دی شکر وطن کې خوشحاله لیدونکي د وینې هغو ته به څه پیغام ورکړې بس خپل روزګار کاروبار وکړي روزګار به نه ګرځي لوچکي به نه وکړي او ښه سالم مصروف ښه سالم وکړي تعلیم څه شعر میر نه لري ورته نه والا بیخي زه فکر و ذهن سره وجنګوه که یو شی دې ورنه راوکاږل لا نشته بیخي دې شونه لم دې شونه ته ښه او مصروفه یې زه د عشق کیسو ته بالکل روزګار نه یم زما وینې خوري د کور ضرورتونه نو د روزګار رانیولی دی دې مسایلو ته اوزګار نه دی دومره ډېره مننه چې اسکي دا کور آباد دغه د پښتنو یو دغه هم دود دی چې میلمه پاله ډېر دی چار څوک ورته راځي اول ساتې د چای او د مړۍ وي ډېره مننه چې موږ مو له ننګرهاره ننداره کړو او د ننګرهار 44 درجې ګرمي کې موږ د قدرمنو هیوادوالو څنګ ته ورغلو او د دوی سره د دوی په روزګار وغږېدو او د ننګرهار هغه غرمنۍ ښکلا مو در ننداره کړه نو ډېره مننه چې موږ تعقیبوئ د نړۍ په هر هیواد کې چې یاستئ خدای مو آباد لره او وطنۍ مینه مو ډېره شه سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې